زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل او استقبال. درنو اوریدونکو، د تیرې خپرونې ادامه. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روژهدار لپاره د روژه ماتې د تیارولو فضائل بیان کړل، نو صحابه کرامو وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. د الله رسوله زمونږ د ټولو خو دومره وس نه رسي چې روژهدار لپاره روژه ماتې برابره کړو، ځکه اکثره صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم فقرا ول، مساکین ول، هغوی به په خرما و روژه نیوله او په خرما او په کجورو باندې به یې روژه ماتوله. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغوی د تسلی او خوشحالي لپاره وفرمایل، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن او تمرة او شربة من ماء. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې الله رب العزت دا ثواب هغه چاته هم ورکوي چې یو روژهدار لپاره د روژې ماتولو دپاره یوه کجوره، یوه خرما، د اوبو یو ګیلاس اوبه، د پیو او د شیدو یو ګیلاس اوبه یا شړومبې هغه ته ورکړي. که د دا په وس کې نه وي چې فقراو او مساکینو روژتیانو لپاره پوره روژه ماتې برابره کړي، یوه خرما ورکړه، یو ګیلاس اوبه ورکړه، یو ګیلاس شیدې یا شړومبې یا مستې ورکړه، همدغه ثواب به الله رب العزت تاته درکوي. خو په تاسف سره باید ووایم، په ډېرې بښنې سره، چې موږ سره د خپلې خېټې غم دی چې د روژه ماتې لپاره څو قسمه او څو رنګه خوراکونه برابر کړو. فقیر، مسکین، کونډه، بوره او یتیم مو بلکل په سترګو کې نه وي او د هغو غم او خیال او فکر هم راسره. د حدیث په ادامه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضی شربة لا یظمأ حتی یدخل الجنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چا چې روژهدار باندې په مړه خېټه باندې ډوډۍ وخوړله، مسکین، فقیر، بېوزله روژتي په خوراک باندې موړ که، همدارنګه سیراب یې که، الله پاک به ورباندې زما د حوض کوثر نه داسې اوبه وڅکوي چې هغې نه به پس ورباندې میدان محشر کې بیا تنده نه راځي. د قیامت ورځ 50,000 کاله ده، لوڅ به د الله په حضور کې ولاړ یو، نه به څه څکو، نه به څه خورو او نه به خبرې کولی شو. خو که د روژې په مبارکه میاشت کې په بېوزلو روژتیانو باندې په مړه خېټه ډوډۍ وخوړله، په هماغه سخته ورځ کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حکم د حوض کوثر نه تا ته اوبه درکړي چې بیا به په میدان حشر کې په تا باندې بلکل تنده نه راځي. یا الله موږ ترې مه محروموي، یا الله وس راکړي چې دغه خدمتونه په دنیا کې وکړو. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل حوض نه په تا باندې اوبه وڅکي، بیا به په خوشحالۍ سره جنت ته داخل شي، حتی یدخل الجنه. رسول الله فرمایي تر دې پورې چې جنت ته داخل شي بیا به تنده پرې نه لګي. د حدیث په پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې لومړنۍ لسیزه یې د الله رب العزت رحمت دی. په لومړنۍ عشره او لسیزه کې الله رب العزت خپل مسلمانان، بندگان او روژتیان په خپل رحمت کې رانغاړي. خوشبخته دي هغه کسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې داسې عبادتونه کوي چې په لومړنۍ لسیزه کې الله رب العزت په خپل رحمت کې رانغاړي. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې دویمه لسیزه یې د الله مغفرت ده. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې دویمه لسیزه یې مغفرت ده. په دې کې الله رب العزت خپلو ګنهګارانو بندگانو ته چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي او د الله عبادت کوي بښنه کوي. خوشبخته دي هغه ورونه او خویندې چې د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي او د دې تر څنګ د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کوي او د خپلو ګناهونو بښنه د خپل رب نه غواړي. خو ډیری غافل ورونه او غافلې خویندې هم لرو. ځینې خو داسې دي چې د سره روژه نه نیسي، الله دې ورته هدایت وکړي، او ځینې که نیسي په لهو و لعبو، غیبتو، دروغو، حرامو ته په کتلو او د حرامو په اورېدلو باندې د روژې ثواب او اجر له لاسه ورکړي. واخره عتق من النار. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې وروستۍ لسیزه د دوزخ له اور څخه د خلاصون لسیزه. ټول ګنهګار یو، رب دې موږ ته توفیق راکړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ځانګړې توګه په وروستۍ لسیزه کې د الله د عبادت پوره پابند شو او الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړو، د خپلو ګناهونو بښنه د خپل رب نه وغواړو تر څو الله د جهنم له اوره موږ خلاص کړي او الله مو جنت ته داخل کړي. د حدیث
وروستۍ برخه ومن خفف عن مملوکه فیه غفر الله له واعتقه من النار. د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده که چا کم مزدور درلود، کاریګر یې درلود چې هغه د لپاره مزدوري او کار کو، خو د روژې د مبارکې میاشتې لپاره په هغه باندې کار سپک که، خو عوض یې پوره ورک، الله به هغه ته بخښنه وکړي او د دوزخ له اوره به الله نجات ورکړي. ډیری داسې ورونه او پلرونه شته چې د مجبوریت له مخې د روژې په مبارکه میاشت کې خولې تویوي، په ګرمو ځایونو کې په سخته ګرمي کې مزدوري کوي تر څو ځان او د خپلو بچیانو لپاره یو مړۍ حلاله روزي وکړي. هغه هم روژه تیری، ته هم روژه تیری، ته په سوري کې ورته ناست یې، ښه خوراکونه دې پیشنمای خوړلي، روژه دې نیولې او ښه خوراکونه به ماښام خورې، روژه به ماتې. خو دا فقیر او مسکین چې ستا لپاره کار کوي او مزدوري کوي، ستا غوندې خوراک به یې پیشنمای هم نه یې کړی او ستا په شان به خوراکونه روژه ماتې لپاره هم نه لري، نو په هغه باندې کار سپک کړه. که دې بل وخت تر 4 یا 5 بجو پورې پې کار کوه، 3 بجو پورې پې کار وکړه، 2 بجو پورې پې کار وکړه. که دې د روژې نه بغیر په نورو میاشتو کې دمې لپاره نه پرېښوده، د روژې په مبارکه میاشت کې دمې اجازه هم ورکړه، خو عوض او تنخوا یې پوره ورکړه. په دې سره به الله رب العزت ستا ګناهونه معاف کړي او د جهنم له اوره به الله رب العزت تاسو ته نجات هم درکړي. څومره لوی اجر، څومره لوی ثواب، یا الله موږ ترې برخمن وګرځي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدغه حدیث چې څه مو په دې خپرونه کې بیان که او څه په تېرې خپرونه کې زموږ لپاره ستر نصیحت دی، زموږ لپاره ستره لارښوونه ده. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. نو درنو اوریدونکو، ورونو او خویندو، د روژې مبارکه میاشت زموږ لپاره د مغفرت او د بخښنې لوی چانس دی. که دا 11 میاشتې مو په غفلت کې تیرې کړې وي، په ګناهونو کې مو تیرې کړې وي، راځئ چې په دې میاشت کې د الله د حکمونو پابند شو، د الله د اوامرو پابند شو. په تیرو 11 میاشتو کې مو چې ګناهونه کړي، د هغو بخښنه له الله نه وغواړو او راتلونکي عمر کې هم دا تصمیم ولرو چې یا الله زه به بیا ګناه نه کوم او تل به ژوند ستا د اوامرو او د ستا د احکامو په رڼا کې تیرو. دا نیکبخته خلک دي. اما شقي او بدبخته او محروم هغه خلک دي چې په دې میاشتې هم د الله رب العزت له بخښنې نه هغوی محروم پاتې شي. الله دې موږ نه محروم وي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه معلومیږي چې موږ ته پکار دي چې د روژې د مبارکې میاشتې د شروع کېدو نه مخکې د دې خبرو اهتمام وکړو. که په دې 11 میاشتو کې مو ټوله توجه د دنیا کارونو ته وه، د ضرورت مطابق د دنیا کار هم باید مخ ته بوځو، نوره ټوله توجه مو د الله عبادت ته کړو. د ژوند هر یو ساعت په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې هره لحظه غنیمت وګڼو. د روژې د مبارکې میاشتې د اوقاتو قدر وکړو او فایده ترې پورته کړو، ځکه چې تیر وخت بیا نه راګرځي. پښتو کې متل دی، وایي تللې اوبه بیا نه راګرځي، هغه تیر عمر بیا نه راګرځي. موږ ته دا نه ده معلومه چې د ژوند دا نعمت به کله ختمیږي. نو دنیا د خپل ژوند نصب العین ګڼل او د آخرت نه غفلت کول، دا د هوښیارانو خلکو کار نه دی، دا د جهالت او د ناپوهي کار دی. چا چې د وخت قدر کړی هغوی کامیاب دي، او چا چې د خپل ژوند نصب العین د آخرت کامیابي ګرځولې، الله رب العزت د هغوی آخرت هم ښایسته کړی او دنیا کې هم ورته د زړه اطمینان او خوشحالي ورکړې. ته د الله د حکمونو پابند شه. چا چې په دنیا کې ژوند د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو په رڼا کې تیر کړی دی، دا خلک کامیاب دي. او د همدغو خلکو الله دنیا هم ښایسته کړي، د زړونو اطمینان الله دوی ته ورکړی، د زړونو خوشحالي الله دوی ته ورکړی، ځکه چې عزت د الله په دین کې دی، خوشحالي د الله په دین کې ده. په دنیا کې او د دنیا په ګټلو کې نه اطمینان شته او نه خوشحالي شته او نه د زړه سکون شته. د اعمالو باندې که موږ ته آخرت کې د دې د اجر او ثواب یقین حاصل شي، نو موږ به د دې میاشتې د یوې لحظې نه فایده واخلو او زیات نه زیات وخت به په عبادت کې تیر کړو، ځکه چې د روژې په مبارکه میاشت کې ګټه 1 په 80 زیاته ده. که نفلي عبادت کوي الله د فرضو ثواب درکوي، او که فرضي عبادت ترسره کوي الله د 80 فرضو ثواب درکوي. که زموږ تاجرانو او سوداګرو ته دا معلومه شي چې څه وخت وروسته به د دغه شي قیمت 1 په 2 1 په 3 زیاتیږي، نو هغوی به شپه او ورځ یوه کړي، هغه څیزونه به واخلي او ګدامونه به ترې نه کړي. دغسې د آخرت ګټه هم څه معلومولي نه ده. دا د الله رسول درته وایي چې نفل کوي الله به د فرضو ثواب درکوي، که فرض کوي الله به د 80 فرضو ثواب درکوي. نو ولې په غفلت کې ژوند کوو؟ ولې د دې 80% ګټې نه موږ ځان محرومو؟ ولې ترې ګټه نه اخلو؟ د دنیا په څیزونو کې خو د ګټې علم تاجر او سوداګر ته وي،
یا به د یو چا په مشوره باندې د چا په وینا باندې دا کار کوي چې کله کله غلط هم ثابتېږي، تاوان هم پکې کوي. ولې د آخرت د ګټې علم او خبر موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړی چې د غلطۍ هیڅ امکان پکې نشته. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې 4 کارونه کثرت سره کوئ. یعنی دا 4 کارونه د روژې په مبارکه میاشت کې ډیر کوئ. اول د لا اله الا الله ذکر ډیر کوئ. دویم دا چې استغفار زیات کوئ. د الله په ذکر سره خو هر وخت ثواب میلاوي، خو د روژې په مبارکه میاشت کې بیا داسې ثوابونه دي چې د شماره وتلي دي. د الله په یاد سره زړونو ته اطمینان حاصلیږي، د الله رب العزت په ذکر سره زړونو ته سکون حاصلیږي، د الله په یاد او د الله په ذکر سره غمونه ورکیږي، د الله په ذکر او د الله په یاد سره زړونه خوشحالي. نو د روژې په مبارکه میاشت کې ورونو او خویندو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې لا اله الا الله ډیر. دویم استغفار ډیر وایي، د الله رب العزت نه بخښنه غواړي. ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې د 100 ځلو نه زیات د الله رب العزت نه بخښنه غواړي. حال دا چې الله رب العزت د هغه وروستي او مخکینی ګناهونه ټول معاف کړي دي. موږ او تاسو چې هر ساعت و ګړۍ مو په ګناه کې تېرېږي. د روژې مبارکه میاشت زمونږ د بخښنې لپاره لوی چانس او بهترین وخت دی. دا چانس له لاسه مه ورکوئ. یا په خپلو ګوتو سره یا په تسبو سره استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا وایي، دا د رسول الله توصیه ده او لارښوونه ده تاسو. دریم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت نه جنت غواړئ. څلورم د روژې په مبارکه میاشت کې د دوزخ د اور نه پناه غواړئ. کله چې عبادت ترسره کړئ الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړه چې یا الله ته مو جنت نصیب کړي، یا الله ته مو د جهنم او د جهنم له عذابونو او له اور څخه وساتي. دا خو سخت کار چې ته د روژې په مبارکه میاشت کې لا اله الا الله ووایې، استغفر الله ووایې، د الله نه جنت وغواړې او د جهنم د اور نه پناه وغواړې. د دې امت د خلکو عمرونه لږ دي، په دې وجه دوی دپاره الله رب العزت په ژوند کې داسې وختونه مقرر کړي دي چې په هغې کې د لږ عبادت په ذریعه دوی ډیر زیات اجر او ثواب ګټلی شي. لکه د روژې مبارکه میاشت، د روژې په مبارکه میاشت کې د قدر شپه او داسې نورې بختورې شپې او ورځې. نو درنو اوریدونکو ورونو او خویندو، د دنیا ژوند محدود ژوند دی، لنډ ژوند دی. په دې محدود او لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. د روژې مبارکه میاشت د رحمت میاشت ده، د روژې مبارکه میاشت د مغفرت میاشت ده، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت خپل ګناهګار بندگان د جهنم د اوره وباسي او جنت ته یې داخلوي. چانس له لاسه مه ورکوئ. د مرګ معلومات نه کیږي چې کله به په موږ باندې راسي. ته به وایې چې زه په بلې روژه کې به د الله عبادت وکړم، ته به ژوندی یې که به نه یې. یا به د روژې په دویمه لسیزه کې د الله عبادت وکړم، ته به تر دویمې لسیزې ژوندی یا به مړ یې. یا به وایې چې د روژې په وروستۍ لسیزه کې به د الله عبادت وکړم، اعتکاف به وکړم، د قدر په شپه به کښېنم، د الله عبادت به وکړم. ته به ژوندی یې او که به نه. اوس خو ژوندی د ژوند له نعمته ګټه پورته کړه. مبارکه میاشت. الله رب العزت دې موږ او تاسې ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په ځانګړې توګه په دې مبارکه میاشت کې چې الله مو ګناهونه معاف کړي، الله مو په خپل رحمت او مغفرت کې راونغاړي، الله مو له جهنمه وساتي او جنت ته مو داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.